یو زړې مشاعرې مراد صاحب قصه کوله چې د هغې طرحه وه چې هاتي د ماشي په وزر ناست و نو حمزه بابا ورپورې مصره وتړله چې هاتي د ماشي په وزر ناست و ماشه ترې لاندې بې خبر ناست نو ټول نه اول خو شمس القمر صاحب ته د داود جان په ښادۍ ډېره مبارکي او ملګرو عزیز صاحب دعا کړې ده نور الامین صاحب چونکې مشر سړی دی د دې وجې نه هغه نصیحتونه وکړه نو د هغې نه پس زه هېڅ نه یم په دې چې مشران خبرې وکړي نو بیا پکې پکار دی هلکانو نه بیا نه ښایي نو یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده په ودونو کې په ښادو کې دغسې علمي ادبي غونډې کول دا د ډېر باشعوره خلکو کار دی او دا زمونږ یو مودې نه دستور شوی دی او په دې دستور کې د خدای خدمتګار تحریک او د حمزه بابا دواړو ډېر لاس دی چې هغوی همدغسې کړي دي چې په ښادو کې د شاعرانو ادیبانو د همخیاله ملګرو په ښادو کې به مشاعرې کېدې او د دې ډېر زیات خوند دي او په لوړګي کې خو زه تلم او په هغه وخت کې مونږ چې کله هلکان وو سبق هم ویل نو هغه وخت کې به مونږ چې لاړو نو بیا ورپسې وروسته مشاعره کېده مزاحیه مشاعره په هغې کې به ډېر ښه مزاحیه شعرونه هم ویلی کېدل ډېر زبردست قسمه او مونږ ته یو زړې مشاعرې مراد صاحب قصه کوله وي چې د هغې طرحه وه چې هاتي د ماشي په وزر ناست و نو حمزه بابا ورپورې مصره وتړله چې هاتي د ماشي په وزر ناست و ماشه ترې لاندې بې خبر ناست نو همدغسې هغه مشاعرې اوس هم خلکو ته یادې دي او خوندونه کوي نو زه یو ځل بیا مبارکي وایم ستاسو د ټولو د طرفه هم او ټولو ادیبانو شاعرانو د طرف نه خپل خوږ ملګري خوږ مشر شمس القمر لالا ته او انشاءالله تعالی چې دا لړۍ به همدغسې روانه وي چې کوم ملګري ښادۍ مادۍ را جوړېږي نو همدغسې علمي ادبي محفلونه به پکې کوي زه به تاسو ته خپل کلام وړاندې کوم نور زه څه نه وایم په دې چې خبرې خوږې خوږې شوي دي ډېر ښه شعرونه مو واورېدلي ډېره موده پس مې ډېر ښکلي شعرونه واورېده نو زه ډېر خوشحاله یم چې ډېره موده پس مې زړه خوشحاله شو داسې زړه مې یخ شو چې داسې ولسي رنګونه مې واورېده او پکې ډېر شوق پوخ دا د غزل څه شعرونه دي چې ما دا ګڼله ګنې دا جوړې زما کمال دی ما دا ګڼله ګنې دا جوړې زما کمال دی په ما د مینې غلبه ستا د ښکلا کمال دی ما دا ګڼله ګنې دا جوړې زما کمال دی په ما د مینې غلبه ستا د ښکلا کمال دی او د باچا خان دا باچا خان ټوله دنیا کې خلک ولې مني دا باچا خان ټوله دنیا کې خلک ولې مني چې په تش لاس باندې جنګ وګټې نو دا کمال دی دا باچا خان ټوله دنیا کې خلک ولې مني چې په تش لاس باندې جنګ وګټې نو دا کمال دی او زه دا منمه مننه دي زه دا منمه چې ثواب دومره راښکون نه لري زه دا منمه چې ثواب دومره راښکون نه لري زه چې نیکۍ طرف ته ځمه د ګناه کمال دی او د بل غزل څه شعرونه دي چې دا دعا د رب نه غواړه چې رڼا شي دا دعا د رب نه غواړه چې رڼا شي دا تیاره ذهنونه واړه چې رڼا شي او بیا به چرې هم څوک نه بېلارې کېږي بیا به چرې هم څوک نه بېلارې کېږي د ذهنونو هره شاړه چې رڼا شي او د تورتم قصې پسې خو د ملا دي د تورتم قصې پسې خو د ملا دي آل و بال زما په غاړه چې رڼا شي
او سحر لري د سپوږمۍ په ډوبېدو ده سحر لري د سپوږمۍ په ډوبېدو ده بیا به څنګه درومې لاړه چې رڼا شي مننه جي او چې بل څوک نه وي ولاړ زمونږ ترمنځه چې بل څوک نه وي ولاړ زمونږ ترمنځه خپل نوم وینم ستا په غاړه چې رڼا شي او په تیارو کې د بلها خوبونه وکړل په تیارو کې د بلها خوبونه وکړل بیا د خپله کډن غاړه چې رڼا شي او منظرونه خود به خود په بدلېدو شي منظرونه خود به خود په بدلېدو شي منظرونه خود به خود په بدلېدو شي په یو ځای باندې ولاړه چې رڼا شي او په تیارو کې دي زمونږ رڼا ته سوځي په تیارو کې دي زمونږ رڼا ته سوځي څوک بیا نه ویني مونږ دواړه چې رڼا شي په تیارو کې دي زمونږ رڼا ته سوځي څوک بیا نه ویني مونږ دواړه چې رڼا شي او د جانان کوڅې له راغلمه تیاره ده د جانان کوڅې له راغلمه تیاره ده اباسینه جاړه جاړه چې رڼا شي دا دعا د رب نه غواړه چې رڼا شي دا تیاره ذهنونه غواړه چې رڼا شي دا یو بل غزلګی غوندې دی د اندیش صاحب د یو ردیف د تبرک سره زلل مزمکه یما ته راته اسمان شکله زلل مزمکه یما ته راته اسمان شکله سوکړه سوکړه یما شیبې شیبې باران شکله او سترګې مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي سترګې مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي که ناست یې پاسه که ولاړ یې را روان شه کنه سترګې مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي که ناست یې پاسه که ولاړ یې را روان شه کنه مننه جي او ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه حسن کافر صحیح نو ته خو مسلمان شه ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه حسن کافر صحیح نو ته خو مسلمان شه او د فریادونو او سلګونه دې څه نه جوړېږي د فریادونو او سلګونه دې څه نه جوړېږي زړه به دې سپک شي یا کزار او یا قربان شه او چې دا به وایم دا به لولم دا به لیکم مدام چې دا به وایم دا به لولم دا به لیکم مدام لږ د پښتو په سر قسم وخوره جانان شکل مننه جي چې دا به وایم دا به لولم دا به لیکم مدام لږ د پښتو په سر قسم وخوره جانان شکل مننه جي او د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه ته مشین نه یې مشین نه یې لږ انسان شه کنه او د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم دا نور غمونه درنه یو په یو قربان شه او پتا خو هر څوک میینېږي دوی به هم مین شي پتا خو هر څوک میینېږي دوی به هم مین شي شاعره ته لږ د وختونو ترجمان شه او په پردو لارو باندې تلل سړی پردی کی په پردو لارو باندې تلل سړی پردی کی د اباسین غوندې په خپله لار روان شه زه لل مزمکه یم ته راته اسمان شه
زلل مزمکه یم ته راته اسمان شه کنه سوکړه سوکړه یم شیبې شیبې باران شه کنه. ډېره مننه. ډېره مننه. د ننني پروګرام د صدر صاحب د راوختونه مخکې دغه فاروق استاد دي راغلي دي. که څوک ملګري د موسیقۍ شوق کوي نو هغې د مدینه آباد د موسیقي هم کېږي نو مهرباني وکړئ فاروق استاد زه واورئ. فاروق استاد زمونږ د پوره پښتونخوا یو داسې استاد دی چې تاسو دا کوم سندرغاړي وینئ ښه ښه کلامونه چې د اباسین صاحب دي ساحل صاحب دي د نورو ملګرو دي دا د فاروق استاد کمپوز دی. هغې راغلي دي واورئ. ما پسې ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان